ما ته څومره وخت مخکې یو ملګری ده ما ته د دې دعوت راکړو وي ته لندن ته راسه بوله خرچه دې زه کوم وګرځې بلکې زه دا راغلم بېرته چې راغلم زه به کافر یم وی ولې خندلې وی ولې ډېر مسلمان سړی ده زموږ دا ګروپ شاګرد ده ولې ما ته ویلې وی ولې مې افغانستان د چې هلته خو لاړ شي که نه فکر کوي چې سړی لاړ شي بېرته راشي کافر شي نو اوس نه کېږي بیا ما ته ویلې یو وطن ته انتخاب کړه چې زه دې غجې ته بوځم ته به دواړه به وګرځېږو دنیا کې یو وطن انتخاب کړه ټوله خرچه دې زه کوم وبه ګرځېږي ور علمي سفر به سې مېل صحیح بیا مې چې ځان سره فکر وکړ نو یو مې ازبکستان انتخاب کړ یو مصر دواړو ته مې تر سبقونه مې چې خلاص شو دواړو ته مې غوښتنه وکړه مصر خو دلته سفارت نه لري ازبکستان کار ولري امید خو مې ستا ده مصر ته او هلته چې زه لاړم که تاسې د دماغ سفر څېړلی وي دا نن شپه ما ته د هلمند یو ملا میسج کړی تر اوسه مې لا جواب نه ده ورکړی زه چې دا ورې متحده عربي امارات لري وم هلته مې د یو ساعت په اړه باندې بحث کړی پیپ بنم صاحب هغه ویلي چې تاسو یو کتاب یاد کړی هغه ما داسې یو کتاب جوړ کړی یو فکر هغه ملا سره پیدا شوی په دې باندې فکر پیدا شوی چې د ټولنه کې چې کوم چې باندې ډېر خلک راټول دي دا د تقلید باب ده د تحقیق باب ته راوځئ ټول خلک وایي چې نه خو موږ هم وایي نه خو دومره ډېره باندې و شر و شور مې باندې شروع کړی یو ملا راځي کېږي وایي نه زه تحقیق کوم دې ټولنې کې په عصري علومو دپاره انسانان باید موږ را پیدا کړو هغه باطن انسانان روان تحقیق کوي ډېر خوند یې راته نو ما ویلي چې زه به ما سره بیا دا ویلي چې تا ویلي دا کتاب ما سره شته د کتاب نوم راته وکړه مې داسې فکر وکړ چې نن ورځ که زه خوښ شوم کتاب بکس به ورته واخلم چې دا کتاب د له ما سره کتابخانه کې کوي پولیس محترمه وایي ګوره چې 50 میکانیکي و اختراعي تحقیقات دغه عادي په دنیا کې دا سړی اولینی سړی دا دې ته ابو ربطات وایي ودیع الدین الجزري 50 اختراعات څه دې کتاب کې دی ورځ بیا تاسو ته م راوړم درښیم یاسې درښیم چې زور دا کړي چې څنګه د اسلامي امت څومره لوی خدمتونه کړي د ساعت الفیل په اړه هم درته بحث کوم چې څنګه ساعت بیکن کړی ده د ساعت جوړونکی د دنیا په تاریخ کې موږ ګورو اما اوس موږ تر ټولو له شاته پاتې کلک یو نو دا داسې یو مدرسه ده ډېر انسانان سره اوس په کفري نړۍ کې وینئ تر موږ یې علمونه ډېر زیات بیخي ډېر علم هغوی سره ایمان نشته نن په اسلامي ټولنه کې هم علما لري ته نه دا نه ده دورې چې یو سړی مدرسه کې وروزېده او ډېره نحوه ډېره فقه ډېره حدیث زده چې ایمان نه و پکې دغه عالم علم توب څه دا ډېر مهمه ده ستا که نه په دې ټولنه کې علما هم په اسلامي ټولنه کې سته او هم په چا کې سته تاسې به اورېدلي وي کله چې دلته امریکایي اشغال و 2000 علماو په کابل کې د موږ جهاد ناروا وویل هغې غونډې ته د نیکولسن غونډه ویلې امریکایي یو لوی جنرال کابل کې 2000 علما را جمع کړل هغه 2000 علما اوس فاتحین د امریکا هم دي تر موږ ډېر مخته دي هغه کسان قسم په الله مخته 2000 علما راغلل او د جهاد په مقابل یې فتوا ورکړله چې دا جهاد که نه هغه جهاد د افغان وزنه غاړه علما ولکه نه علم یې زده اما دغه مدرسه کې چې اقبال لاهوري پکې روزېدلی دې مدرسه کې دوی درس نه ویلی هغې مدرسې یو معلم څوک چې ایمان نه یې درګي نو څومره ښه عالم یې څوک پیچلي دا ځکه په دې باندې تاسې کوی کوم چې طالبان ورونه دې ته هم فکر وي ته نه علم کفایت نه دی دا اوس زمانه کې چې بعضې خلک وایي تصوف شته که نشته دا دغه علم دا مدرسه ده چې دې ته مدرسه د تزکیې د نفس نن د موږ د تزکیې د نفس مدرسې هم بلې خواته لاړلې څوک پکې ګډېداوې زده کوي څوک پکې تعصب زده کوي بس چې مرید سولې نو ښه دښمني له ملا سره وکړه دا درکوي تا ملا سره که ورانه وکړه او چې چا ویلې چې خیرات و صدقه و دغه رواجونه چې ختمول بس دې باندې ښه پاپې ولګوه دا ټولې دي خو هره ورځ د اسلامي ټولنه خپل منطق اخته کړه دا چې ته اسلامي امت مخته بوځه دا فکر نه لري اول معلم ایمان د دې مدرسه ایمان زده اقبال لاهوري وایي زه چې کله اروپا ته لاړم او ما په اروپا کې غربي علوم زده کول خو د کفر وطن ته وایي نو زه به ټوله ورځ استادان مې هم کافران ول خو ما د مدینې منورې على صاحبها الف سلام د مدینې اسمودو باندې مې سترګې تورې کړې وې زه چې هغې مدرسه کې وروزېدم پاتې شوم زه بېرته له هغې چې نه هم مې علوم د ځان سره راوړل
او ما سره یو شی موجود و چې زه سالم له هغې مدرسو راووتلم. د ما مثال داسې ده، مكثت في أتون التعليم الغربية وخرجت كما خرج إبراهيم من نار نمرود. ما په غرب کې درس ویلی او دا مدرسه کې مې درس ویلی، زړه په مدرسه کې مې درس ویلی او دلته مې د ایمان معلم نه درس ویلی. هغه ما ته تربیت راکړې وه، ځکه غرب ته لاړلم او په غرب کې مې درس ویلی او زه له غربه بېرته داسې جوړ راووتلم لکه نمرود چې ولکه ابراهیم علیه السلام چې د نمرود له اور راووت، اوس به زید نه ونه سوځې روغ راووته، زم لکه اور د نمرود نه روغ جوړ راووتلم، خو ایمان به سره. اوس مثلا زه ایران ته چې تللی وم دې سفر کې خو چا راته ونه ویل، ایران کې یو چا راته ویلي وایي ته هم ایران ته تللی، یعنې ایران په ډېر بد وطن ده، ته ولې تله؟ داسې به د ما سفر چې عقیب کړي بعضې ملګري. ایران د موږ څومره لویه حضاره وه اسلامي تمدن. زه چې طالبانو د مشهد نه نیشاپور ته تلم، څلور ملګري ولو، هغه دوم اصل کې اوس ملګري هراتیان ول، اصل کې هلمندیان ول. په سفر زه چې تللی وم دوه افغانان هلته نومونه خو به نو اصل چې ول، خو یو په جګر باندې یادېده، یو په مجید په نامه، یو خو حاجي اسمت چې دا هرات نه راسره تللي وو. سفر باندې به چې روان ولو نو یعنې دا اوله ورځ چې زه له مشهد نه نیشاپور ته تلم ټوله لار باندې مې زړه، ځکه موږ دلته د اسلام یو لوی خلافت سلجوقي اسلامي سلطنت درلوده، اوس نه و هلته. نو زه هم داسې سفر ته تللی وم لکه اقبال لاهوري چې وایي چې زه په د غرب په علومو کې وروزېدلم، خو زه بیرته داسې ژوندی راووتلم، علم نیم راوړي د ځان سره، داسې راووتم لکه ابراهیم علیه السلام چې له اور د نمرود نه راویښتې. بس فکر مه کوئ چې انسان د یو چیرې ځي و هغه لکهسې لاړو له منځه لاړو، چې مدرسه د ایمان مدرسې دغه مدرسه د خلکو د وجدان کې درس ویلی دي او ایمان معلم وي، هغه انسانان په اسانه نه هغې کېږي. ګورې دې ته فکر وي، دی وایي لم یزل ولا یزال فراعنة العصر، فرعونیان د عصر یرصدونني، ما ته رصد به یې کو، ما ته د کمینونه نیول چې ما ځکه کاپیران یو عادت لري چې په اسلامي امت کې هوښیار او د علم د استعداد سړی وي، هغې انسانان دوی خپلوي، په یوه نوع نه په یوه نوع یې خپلوي. موږ په ټولنه کې دغه منتنه بدبویه ټولنه کې د علم خلک دلته خلک ځپي، پښې یې تېر پرې کوي، خوله یې پرې ګونګۍ کوي، لاسونه یې پرې باندې تړي، چې دا ټولنه چې دغه د استعداد سړی څنګه پړ مخې وغورځېږي. زموږ ټولنه کې داسې، او د غرب په ټولنه کې اسلامي امت ناښککه خلک قوي استعداد او د نوي فکر خلک دوی ځان ته خپلوي. نو ما ته ډېر کمینونه ونیول چې ما د خپل ځان کې ما وایي د ما ید بیضاء فإني أحمل ید البیضاء، سپین لاس مې درلوده، دوی کمینونو دوی ته رسودونو لاندې زه رانغللم. الله عز وجل د نمرود له اور نه ابراهیم علیه السلام غوندې ژوندی راوایستلم. علت څوک و؟ ما ایمان درلود، ما په دې مدرسه کې درس و، بس ته مهم طالبان وو. الله عز وجل د دې امارت ته دوام و بقا ورکړو. کله چې امارت دایي سي او حکومت مخکې روان سي، تاسو که به الله داسې زمینه بیا مساعد وکړي او له اوسه په دې لوړو فکرونو سئ چې الله عز وجل به تاسې د دنیا نورو ځایونو باندې وګرځي، د دنیا مدرسې به ووینئ، دنیا به ووینئ، او ډېرو داسې ځایونو ته به لاړ سئ چې هلته به مو په ظاهره خلک مناسب نه بدي. ته چې کوم هدف کتللی هدف به راوړې، تا باندې به د هغوی کمینونه او د هغوی مورونه تاثیر نه کوي، ولې ځکه تا به په مدرسه د چا کې درس ویلی وي. ایمان په مدرسه کې د زړه په مدرسه او د وجدان چې تا به معلم ایمان پاتې سوی و، تا هېڅکله چا ته نه پرېږدي. دې حالت څه دی نه، نو دا یو معلم په دې مدرسه کې څوک ده؟ ایمان ده. ډېر علما سته، اقبال لاهوري وایي ډېر علما سته، هنالك علماء وفقهاء الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية ولكنه قارون لا ينتفع بالكنوز. فقهاء علماء ستا دومره لویه ذخیره تنا په لغتو حجازیو کې لري، یعنې په علومو د ادب او په نحو په دې کې ډېره لویه خزانه لري، لكنه قارون لا ينتفع بكنوزه. قارون داسې یو سړی تېر سوی، ډېره دنیا یې درلودله، خلک وایي قاروني دنیا وه،
ولې قاروني دنیا والا لیدله دنیا نه چا ګټه نه فرق نه دی نه فرق. نو دغه عالم چې دومره ډېر لغت زده کړی وي، دومره ډېره نحوه زده کړي، ګټې یې څه شو؟ ته خو یو ورځ په دې فکر وکړه چې د ما دا ټول عمر په نحوه کې تېر شي، تا ګټه اوس کولی ده چې موږ زه طالبانو ورونو رب درته قسم کوم، موږ جومات کې ناست وو، بېګا شپې ما ته د غزې نه یوې خور میسیج کوو، زه چې تا یوه خور یم، زه د شرمه طالبانو یعنې دا نن شپه قسم په الله باندې چې بېګا یې ما ته میسیج کوو چې ما ټلیفون پورته کړه، ما یې ټلیفون نه پورته دا بې مبالغې درته وایم. زه هر وخت بیانونو کې وایم نو ایلیسي خلک فکر وکړي چې دا څنګه چل، یعنې نن بېګا قسم په الله باندې لمبر معلومیږي هلته لیکي چې من فلسطین عربي راته لیکنه. نو زه د دې خور جواب نه لرم چې وار یې کوم، خو زه اقتصاد نه لرم، ما ته وایي مونږ حالت خراب. نو زه چا ته ووایم؟ زه خپل نه لرم، چا ته ووایم چې ما ته پیسې راکړه چې زه ور ولېږم؟ تاسې ما ته وایي چا ته؟ تاسې نه اوس پوښتنه کوم دغه اسلامي ټولنه ولې په اقتصاد کې دومره ضعیفه ده؟ دا ټوله توجه نه خپله کړې، هغه علومو ته توجه نه ده کړې چې د امت اقتصاد په مخ بیایي. ګورئ طالبان وروسته یو بحث د احیا العلوم نه درته کوم. موږ په افغانستان کې تر ټوله دنیا نه موږ ډېر خزاین معدني لرو یې که یې نه لرو. نن چې دوبۍ او سعودي دومره د دنیا خانان د علت څه دی، یو تیل لري، تیل یې راویستلي. موږ که د خپل معادن راوباسو تر ټولو دنیا نه لوی خانان پرانه جوړېږي که نه، بیا د موږ د مظلومانو اعانت به وایسو که نه. زه یو ښه مثال وایم. خیر تاسې به ما سره په تنګ کېږئ نه طالبانو، زه بیا تاسو ته بعضې شیان بالمشاهده وم. دا دیګا یو ویډیو کتله، یوه نجلۍ ده خطي کوي، خښتې کوي، سړی ورته راغلی وي ته ولې خطي کوي؟ پلان مې مزدوري نسي کولی، زه یې ورسره کوم. دا د ټولنې حاجت ته که نه ده چې وړه نجلۍ یعنې سترګو نه اوښکې راشي. دا د امت څومره ده، دا تاسې چې دلته یې، موږ تاسې دلته یو، دا حالت زه پوهېږم، زه انسان یم، د تاسې چې دلته ناست یم، تاسې لاړ شئ د دنیا مدرسې وینئ، د دنیا حالات وینئ. موږ دلته یخ ته په ژمي کې په یخ کې موږ ناست یو. دا د ټولنې مشکل بلی کوي نه بلی ټوله زه چې فتح راغله په ټوله افغانستان وګرځېدم، د ټولنې ټول درزونه مې ولیدل، راته معلوم شول چې ټولنه کې کوم مشکلات. ته د ټولنې وجې ته لګېدلی یې ابا، ټول تمرکز دی په یو دي باندې. نو د تا د علم نه به دا ټولنه څه ګټه؟ 40 میلیونه انسانان دي، ته د اقبال لاهوري خبرې ته غوږ ونیسه. هنالک علماء وفقهاء الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية. ثنا په لغت او نحوه کې لویه خزانه لري، او دغه لویه خزانه به د امت ته دواتي. ولكنه قارون لا ينتفع بكنوزه. دا دومره ډېره نحوه چې ده زده کړې، دا 40 میلیون انسانانو ته به د ده ګټې شي. زه منم یو څه طالبانو ته به ګټ وکړي، 40-50 طالبانو ته به ګټ د نحوه وکړي، خو د 40 میلیون انسانانو ته خو رهبر یې، عالمه، ته د دین د 40 میلیونو مقتدا یې، د 40 میلیونه انسانانو هم به ته څه وخوري؟ فقر هلته ده، بېعلمي هلته ده، نارواوې په ټولنه کې هلته دي. ټولنه چې دنیا وویني بیا به ته خپله ټولنه وویني چې موږ کوم حالت طالبان ورینو. علوم زده کوي، علوم قانوني علوم مه زده کوئ، ټولنې ته مو ګټه نه رسېږي. څه یې کوي؟ داسې علوم زده کوي چې ټولنې فکر وکړي. ځکه موږ سره چې کوم طالبان فارغان ته ما ورته ویلي چې طالبان ورونو دا تاسې اسمان ته ونه رسېدلې، دې نه بعد تخصص وکړي. وي څنګه تخصص وکړه؟ هر طالب چې فارغ شولی، هلمندی طالب هوښیار دی، په دې فکر وکړي چې ما ټولنه دلته چې ډېر له داسې حالت سره مخ ده چې هغه ټولنه کې نشته، د هغه کوم ضرورت همغه وکړه، همغه دې باندې ځان ته تخصص وکړي چې دغه ټولنه ته سیرابه کندهاری دې په زه فکر وکړي، لوګری دې په زه فکر وکړي، فروانی دې په زه فکر وکړي، مدرسۍ دې په زه باندې فکر وکړي. ټول یې ونیسئ، منډې وایي په دروازه باندې چې ټول ځان نه فقها جوړ کړي. ټولنې ته وګورئ چې ټولنه کې کم شی کم د همغه کې کم. او که ټول دومره ډېر فقها سي، چې بیا خپل منځ کې بیا جنجالونه کوي، دا کوي او یې داسې او یې داسې او یې داسې او یې داسې. دا ټولنې ته بیا نه شي. ټولنه خو دا ده چې ټولنه سیراب کې اوبه یې کې، دا چې ټولنې ته ګټه نه رسېږي، چې پوښتنه د یو څوک ته وي دا بل څوک ته وي، دا یو څوک ته وي دا بل څوک ته وي، دا یو څوک ته وي دا بل څوک. هغه ټولنه وي زه اوس چی وکړم؟ کله دې دغه درک ګواک علوم زده کوئ، او داسې علوم مه زده کوئ چې قاروني علوم یې چې ګټه نه درته کوي. د قارون دنیا چرې بیا که نه ترې راخیستل، د تا له علم نه باید خلک څوک
تعالی علم نه باید خنه ګټه وه. علومو خلقو ته باید سود د ایمان وایي داسې شی ده اذا تجرد منه شخص كان صورة من لحم وزم. کله چې سړي کې ایمان نه وي خو غوښه او وینه نور خو هېڅ نه غوښه او هډوکي او وینه دا خو په ډېرو دنیا انسانانو کې شته. ټول انسانان غوښه او هډوکي هم څوک اما ایمان سړي کې واذا تجردت منه امة انا قطيع من غنم. یو ټولنه کې چې ایمان نه وي دا د میږو یوه رمه ده. نو د انسان او د میږي په منځ کې هېڅ فرق نشته. دا هم میږي دي او هغه هم میږي، هېڅ فرق نشته ده. اما چې ایمان دې ټولنې ته راغی انسان یې لوړ وه. په مدرسه کې ایمان نه وي، په نظام کې ایمان نه وي. دی وایي اقبال لاهوري دغه مدرسه کې درس ووایي او معلم و ایمان وګرځوي. لقد ضل من زعم أن العلماء يتفاضلون بقوة العلم وكثرة المعلومات وزيادة الذكاء. وی د ټولنه کې ډېر انسانان په دې بولیدلي دي او داسې فکر کوي دا بهتري او فضیلت چې راځي په علم باندې. یو چا ډېر علم درلودی هغه څوک بس ډېر افضل سړی. یو چا چې دا خزانه ډېره ډکه وه بس دا افضل سړی. هغه چا چې ډېر کتابونه لیکلي دا افضل سړی. هغه سړی ښه معلم به چې طالبان ښه پوهې کولی شي دا افضل سړی ده. دی وایي لقد ضل من زعم. دا فکر چې تو کوي دا ګمراه ده دا سړی لارې ورته کړي. نو اصل فضیلت انما يتفاضل الجميع بقوة الحب والإخلاص والإيمان. څومره ښه عالم چې یې چې اخلاص و ایمان حب نه ودرکې دا عالم له عوامو سره یو شی هېڅ فضیلت نه لري. چې ولې علم در سره سي له علم سره حب ولرې له علم سره اخلاص ولرې له علم سره ایمان ولرې بهت افضلیت لري. مازې علم باندې چې خزانه دې ډکې دي تا او دې هېڅ فرق نشته. هلک غلط سوي په ایمان باندې سړی افضل ګرځېږي. تاسې وینئ ما درته ویلې 2,000 علما را جمع سول او د جهاد په اړه باندې فتوا ورکړه چې دا ناروا جهاد ده. ډېر علما تاسې وینئ اوس هم وینئ بیا به هم په تاریخ کې ووینئ امتحانونه الله عز وجل راولي د کفر په سب کې ولاړ ول تر اخره پورې په نوره دنیا کې هم همداسې ولاړ کېږي. یو ورځ به د الله د دین په اړه خبر درنه وانهورې نو علم یې ستا هېڅ فضیلت نه لري دا انسانان دا لکه نور عادي انسانان داسې ولې ایمان نشته. که تاسې دې ته پوتا د یی چې موږ بتګان له کفر علما جوړ کړو چې ښه ډېر علم وي خو تاسې په دې مدرسه کې هم شاګردان کېږي. ایمان به د ځان سره لرئ، ایمان و اخلاص و حب به لرئ. که ایمان و اخلاص و حب نه وي تاسې علم هېڅ ګټه نه لري. تاسې علم بیا د فرعون خزانه ده امت ته مجاګه که نه رسي. باید موږ تاسې تفاضل او یو په بل بهتري په چا باندې راسي؟ په ایمان او په اخلاص او په چا؟ په حب.